بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس غواړو چې نوی درس ووایو. البته نننی درس مو د دوو موازی کرښو د میلونو پیدا کولو په هکله دی. څنګه چې په مخکې درس کې موږ میل څه ته وایي او څنګه لاسته راځي، البته که دوه نقطې راکړي یو زاویه یې راکړي، په دواړو صورتو کې کولی شو چې میل لاسته راوړو. ښه، اوسنی درس مو په د نهم صنف په ریاضي پورې اړه لري چې په 63 صفحه د نهم صنف کې د موازی کرښو میل پیدا کول دي. بیا هم دا خبره به وکړم چې خپله میل تانجان د زاویې ده چې یو خط مستقیم له جهت د مثبت د محور سره اکس سره جوړوي، دې ته میل ویل کېږي. او که چیرې موږ دوه نقطې د یو خط ولرو، کولی شو میل لاسته راوړو. او یا دغه خط مستقیم که محور د اکس سره زاویه ولري، زاویه موږ په لاس ولرو، نو کولی شو چې تانجان دغه زاویې ونیسو، میل لاسته راوړو. ښه، دوه موازي کرښې فرضاً که چیرې موږ دوه موازي کرښې ولرو په نام د دا محور د وای اکس دوه موازي کرښې په دې شکل ولرو. دې ته که موږ ال1 او دې ته ال2 کرښه وایو. ښه، دا دواړه موازي دي، یعنې ال1 موازي له ال2 سره ده. ثبوتوو چې که د دې ال1 میل ته م1 وایو، م1 مساوي له م2 سره، دا ثبوتوو. ښه، موږ پوهېږو چې دغه زاویه ته که تیتا1 وایو، دا زاویه دې ته تیتا2 وایو. په دغه صورت کې موږ لکه څنګه چې موږ ویلي چې ال1 موازي له ال2 سره ده، توسط د محور د اکس دا قطع شوی ده، نو په دې صورت کې ویلی شو چې دغه دواړه زاویې سره مساوي دي، ځکه متوافقه دي. متوافقه زاویه موږ ویلي وه چې هغه دوه زاویې متوافقه دي چې مشترک راس ونه لري. دا تیتا2 له دې زاویې سره مشترک راس لري، دا تیتا1 له تیتا2 سره مشترک راس نه لري. بل شرط دا و چې یو طرف د قاطع وي. ویني یو طرف د قاطع دغه محور د اکس ته تیتا1 له تیتا2 سره یو طرف د قاطع وي. بل شرط دا و چې یوه داخلي وي یوه خارجي. هغه زاویه چې مابین د موازاتو کې دي هغه ته داخلي ویل کېږي، او هغه زاویه چې بیرون له موازات هغه ته خارجي. تیتا1 داخلي زاویه ده، تیتا2 خارجي. دا نو شکل چې تیتا1 مساوي له تیتا2 سره ده، ځکه تیتا1 او تیتا2 متوافقه زاویې دي. ښه، لکه څنګه چې دوه زاویې چې سره مساوي دي، حتما تانجانتونه هم سره مساوي دي. تانجانت تیتا1 تانجانت تیتا2 دا تانجانتونه هم سره مساوي دي، ځکه چې زاویې سره مساوي سوی تانجانتونه هم مساوي دي. ولی برعکس څه نه کوي، که چیرې تانجانتونه مساوي زاویې سره کېږي چې مساوي سي، کېږي چې مختلف، مګر که زاویې سره مساوي تانجانتونه یې مساوي دي. موږ میل داسې تعریف کړی و چې دغه میل تانجان د دغه زاویې چې دا خط مستقیم مثبت جهت د محور د اکس سره جوړوي، دې ته میل د دغه خط لاسته راځي. دا میل د کوم خط ده؟ د دې خط م1. او د دې خط میل د تانجان د دغه زاویې میل د دغه خط کېږي، دې ته چی وایي؟ م2. پس موږ که چیرې دوه موازي کرښې موږ ولرو یا دوه موازي خط مستقیمه ولرو، په هغه صورت کې ادعا کوو چې دواړه خطونه مساوي میلونه لري. ښه، که چیرې موږ داسې
مخکې موږ وویلې چې دوه موازي کرښې لرو په دې شکل چې دا موازي له دې سره ثبوتوو چې ام یو مساوي له ام دو سره مایل د ده له مایل د دې سره مساوي ده. دغه دواړه خو موږ موازي په خپله رسم کړلې تیتا یو له تیتا دو سره مساوي ده ځکه متوافقه دي. دا زاویه د مشترک راست لري یو طرف د قاطع ده تیتا یو داخلي تیتا دو خارجي زاویه ده. تیتا یو مساوي تیتا دو تانجانتون هم اطراف هم تانجانتونی و تانجانتون هم سره مساوي دي. خپله تانجان د تیتا یو په وخت کې مایل د خط دې ته ام یو ویل کېږي وایو او تانجان د دغه زاویې په وخت کې مایل د خط ده چې دې ته ام دو وایو. که چېرې دوه خطه سره موازي مایلونه چی دي؟ مایلونه یې سره مساوي دي. ښه که چېرې موږ نوشته کو یو مثال کې راغلی چې که چېرې د دلتا یک مستقیم د ای دوه و پنځو او منفي شپږ و منفي یکو ټکو او د ای دو مستقیم د سی منفي څلور و منفي شپږ او درې و اتو ټکو څخه تیر شي د دلتا یک او د دلتا کرښې یو له بله سره څه اړیکه لري. نوشته کوو که چېرې د دلتا یو مستقیم د ای دوه و پنځه او بی مختصات منفي شپږ و منفي یولس ټکو او د دلتا دو مستقیم د سی منفي څلور و منفي شپږ او دی درې و اتو ټکو څخه تیر شي د دلتا یک او دلتا دو د دلتا یک او دلتا دو کرښې یو له بله سره څه اړیکه لري؟ یو له بله سره څه اړیکه لري. ښه سوال داسې ده که چېرې د دلتا یک مستقیم چې له دغه ټکو څخه او د دلتا دو مستقیم چې د دې او د دې ټکو څخه تیر شي د دلتا یک او دلتا دو کرښې یو له بله سره څه اړیکه لري. دلته موږ ګورو چې دوه نقطونه یو خط تیریږي. دغه دوه نقطونه یو خط تیریږي له دې دوه نقطونه بل خط تیریږي یا دا دواړه خط موازي دي او که نه دي. ښه موږ په اساس د مایلو موږ مخکې ویلي وو چې د ای ټکی دوه و پنځه ده او د بي ټکی منفي شپږ و منفي یولس له دوه نقطونه یو خط تیریږي مایل د پیدا کوو. په اساس د مایل د موږ که مایل د دې مایل ته د ای بي مایل ته د ای بي مایل ته موږ ام یو وایو. موږ که دوه ټکي راکړي نوشته کوو وای دو منفي وای یک پر اکس دوه منفي اکس یک. ښه وای دوه دې ته اکس دوه وای دوه دې ته اکس یو وای یو کېږي منفي یولس منفي پنځه لاندې منفي شپږ منفي دوه نوشته کېږي منفي شپاړس کېږي او منفي اته کېږي چې په دې صورت کې کېږي دا کېږي څو؟ دوه. مایل څو څه؟ دوه. په همدې شکل د سی منفي څلور و منفي شپږ او ډي درې و اته مایل ډي سی ته د دې خط مایل ته که ام دو ووایو نوشته که وای دو منفي وای یک اته منفي منفي مثبت شپږ درې مثبت څلور د ده مایل کېږي ام دو مساوي کېږي اته و شپږ څوارلس درې و څلور اووه
دا کېږي 2. ښه له دې دواړو نتیجه کېږي چې M1 مساوي له M2 سره ده. دا مساوي دواړه مایلونه یې M1 2 سه M1 2 سه M2 2 سه مایلونه سره مساوي دي. پس دغه دواړه کرښې چی دي؟ دواړه کرښې سره موازی دي. یعنی نوشته کولی شو چې EB موازی له DC سره دي. په دې شکل موږ کولی شو چې د یو خط مستقیم د دوه خطو کرښو ترمنځ مایل لاسته راوړو. ښه سوالونه ځکه زیات دي کولی شو چې موږ مایلونه لاسته راوړو. فرضاً یو خط یو مثلث رسم کړو چې د هغه قایم زاویه ده نه ده چې قضیه د فیثاغورس هم پکې تطبیقیږي. او ښه فکر کوم چې وخت پوره دی نو دغه یو سوال مونږ کار وکړ. نور سوالونه به تاسو ته کارخانګي درکړو چې په شپږ صفحه کې یو 2 3 4 سوال راغلي. دا به تاسو پې کار وکړئ. وخت پوره سو په مخه ښه سه بیا به بله ورځ بل درس ولولو.